ژوندون مې ستا کوڅو کې تېرېدلی جانانا کاشکې زه ستا کلیوال وای جانانا کاشکې زه ستا کلیوال وای ژوندون مې بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين قدرمن اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم جنتي صحابه او صحابیات. په تیره خپرونه کې اورېدل چې کله قیصر روم د حضرت ابو سفیان رضی الله تعالی عنه نه پوښتنې وکړي او حضرت ابو سفیان رضی الله تعالی عنه ټول رښتیا خبرې د روم قیصر ته وکړي، نو حضرت ابو سفیان وایي قسم په الله پر دې ورځ زه ذلیله شوم او پر دې خبره مې یقین راغی چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دین به خامخا غالبیږي. تر دې چې الله رب العزت مې زړه ته ایمان را دننه که په داسې حال کې چې تر هغې مخکې مې له اسلام نه سخته کرکه کوله. کله چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکې د فتح په نیت له مدینې منورې راووت او د مر زهران نومې سیمه کې د ماسخوتن پر مهال پړاو واچوه، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم لښکر ته حکم وکړ چې هغوی د اور بل کړي. نو په دې توګه 10,000 د اور لاسي رډاګانې بلې کړی شوې. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنه پر پیره مقرر کړ. دی وخت کې حضرت عباس رضی الله تعالی عنه چې د محمد رسول الله تره دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر کچره سپور له لښکر نه د باندې راووت تر څو د قریشو په اړه څه خبر ترلاسه کړي او یا هغوی ته کوم کس ورولېږي چې راشئ او له محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د امن غوښتنه وکړئ. حضرت عباس رضی الله تعالی عنه مخه او هدف دا و. حضرت عباس رضی الله تعالی عنه فرمایی زه په همدې سوچونو کې ډوب وم چې د ابو سفیان او بدیل بن ورقا غږونه مې واورېدل. زه لا لیدلی نه یم خو ابو سفیان وایي نن شپه مې چې څومره ډیر اور او لوی لښکر لیدلی بل هیڅ وخت مې نه دی لیدلی. بدیل چې د ده ملګری دی هغه ورته څه وایي قسم په الله دا د خزاعه د قبیلې خلک دي چې جګړې په جوش راوستی دي. حضرت عباس رضی الله تعالی عنه فرمایي چې ابو سفیان ورته وویل نه داسې نه ده، د خزاعه قبیلې خلک دومره ډیر نه دي، دا کوم بل لښکر ښکاري او دوی نه پوهیږي چې دا د محمد رسول الله لښکر دی. حضرت عباس رضی الله تعالی عنه فرمایی ما چې د هغوی غږونه وپیژندل نو پوښتنه مې وکړه ابو سفیان یې؟ حضرت ابو سفیان زما غږ هم وپیژنده، راته ویلې ابوالفضل یې؟ ما ورته ویلې هو زه یم. نو هغه راته وویلې چې هو زم ابو سفیان یم، زما مور او پلار دې در نظار شي. دا څه کیسه ده؟ حضرت عباس رضی الله تعالی عنه فرمایی ما ورته ویلې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم او د هغه ملګري دي، قسم په الله د قریشو پر سبانۍ ورځې افسوس دی. ابو سفیان وویل مور او پلار مې در نظار شه، د خلاصون لاره څه ده؟ حضرت عباس ته وایي چې د خلاصون لاره څه ده؟ حضرت عباس رضی الله تعالی عنه فرمایی ما ورته ویلې قسم په الله که هغه در باندې برلاسی شو نو اوبه م وژني. حضرت عباس رضی الله تعالی عنه فرمایی ما ابو سفیان ته ویلې پر دې کچره په ما پسې شاته سپاره شئ
هم مې بدیل ته ویلې او هم مې ابو سفیان ته وویلې. زه به مو د رسول الله صلی الله علیه وسلم خواته یوسم او له هغه نه به تاسې ته د امن غوښتنه وکړم. حضرت عباس رضی الله تعالی عنه فرمایي نو ابو سفیان له ما سره راغی او بدیل بن ورقا بیرته مکې مکرمې ته ستون شو. حضرت عباس رضی الله تعالی عنه فرمایي موږ به پر لاره چې پر هر مسلمان تیریدلو نو پوښتنه به یې راڅخه کوله چې دا څوک دی چې تا سره په کچره باندې سپور دی. خو کله به چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم کچره وپیژنده نو او به ویل دا خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم کچره ده. تر دې چې موږ د عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه څنګ ته ورسیدلو. امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه وویل دا څوک دی او بیا زما خواته رانږدې شو. کله چې ابو سفیان زما تر شا ولید نو ویل ابو سفیان د الله دښمن الحمدلله حمد هغه ذات لره چې ته یې له کوم عهد او تړون پرته زموږ لاسته راکړې. حضرت عباس رضی الله تعالی عنه فرمایي ما چې د امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه خبرې واورېدلې نو کچره مې د رسول الله صلی الله علیه وسلم خواته په منډه کړه. ګڼې عمر رضی الله تعالی عنه به ابو سفیان وژلی وی. حضرت عباس رضی الله تعالی عنه فرمایي زه چې څنګه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خواته ورورسېدلم نو امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه هم راورسېده او ویلې ای د الله رسوله اجازه راکړئ چې سر یې ورغوڅ کړم. دا د عمر رضی الله تعالی عنه شهار و د کفارو په مقابل کې. حضرت عباس رضی الله تعالی عنه فرمایي ما محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل ای د الله رسوله ما ابو سفیان ته پناه ورکړې نو څنګه عمر وژني. حضرت عباس رضی الله تعالی عنه فرمایي بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګ ته کیناستم د هغه مبارک سر مې ونیو او ورته مې ویلې قسم په الله نن به یوازې زه له تاسې سره پټې خبرې کوم. حضرت عباس رضی الله تعالی عنه فرمایي کله چې عمر رضی الله تعالی عنه د ابو سفیان په اړه ډیرې سختې خبرې وکړې نو ما وویل عمره غلی شه قسم په الله که دا د ستاسو د قبیلې او ستاسو د قوم څخه وای اوس به دې دومره ټینګار نه کوه خو دا ستاسو د قبیلې او د قوم څخه نه دی نو ځکه د ده په وژلو باندې ته دومره ټینګار کوي. عمر رضی الله تعالی عنه راته په ځواب کې ویل عباسه بس دی قسم په الله چې ستا اسلام راوړل ماته زما د پلار تر اسلام راوړلو ډیر خوښ دي ځکه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته زما د پلار د اسلام نه ستا اسلام راوړل خوښ ول نو ما ته هم د ستا اسلام زما د پلار د اسلام نه ډیر خوښ دی نو زه څه نه وایم. کله چې امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه غلی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم راته وفرمیل عباسه دا در سره بوزه او سهار یې زما خواته راوله. یعنی ابو سفیان ځان سره بوزه او سهار یې زما خواته راوله. کله چې مې سهار مهال ابو سفیان رضی الله تعالی عنه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خواته وروست نو هغه ته وفرمیل ای ابو سفیانه ستا پر حال افسوس دی آیا ته تر اوسه هم د لا اله الا الله په اړه باندې شک کوې؟ ابو سفیان رضی الله تعالی عنه وویل زما مور او پلار دې تر تا زار شي ته څومره صبرناک څومره عزتمن او څومره خپلولي پالونکی. زما خو دا ګمان و کله الله رب العزت نه پرته بل خدای وای نو هغه به حتما زموږ مرسته کړې وای خو د الله نه پرته بل خدای نشته دی موږ هسې په خرافاتو او په شرکیاتو کې اخته وو. دلته ابو سفیان د الله رب العزت په وحدانیت باندې اقرار وکړ. رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا وفرمایل ای ابو سفیانه ستا پر حال افسوس دی آیا تر اوسه زما د پیغمبري په اړه ته شکمن یې؟ ابو سفیان رضی الله تعالی عنه وفرمیل زما مور او پلار دې ستا زار شي ته ډیر عزتمن یې ته ډیر حوصله کوونکی
او ته ډیر خپلوالي پالونکی خو له ما سره اوس هم په دې اړه یو څه شک شته دی. ګورې د الله په وحدانیت باندې اقرار کړی اما تر اوسه د رسول الله صلی الله علیه وسلم رسالت یې نه دی منلی. حضرت عباس رضی الله تعالی عنه فرمایي چې ما ورته ویلې ابو سفیانه ستا پر حال افسوس دی، اسلام راوړه او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیغمبري ګواهي ورکړه، ګڼې اوبه وژل شي. کله مې چې ابو سفیان ته دا خبره وکړه نو ابو سفیان هم د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تر مخه د شهادت کلمه ولستله، ویلې چې اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله د اسلام دائرې ته داخل شو. حضرت عباس رضی الله تعالی عنه فرمایي کله چې ابو سفیان ایمان راوړ نو ما وویلې ای د الله رسوله ابو سفیان یو داسې سړی دی چې هغه فخر خوښوي، نو هغه ته څه عزت ور په برخه کړی. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل نعم من دخل دار ابي سفیان فهو آمن ومن اغلق عليه داره فهو آمن ومن دخل المسجد فهو آمن. ښه ده، څوک چې د ابو سفیان کور ته داخل شو هغه په امن کې دی، هغه به څوک نه وژني. همدارنګه چا چې د خپل کور دروازه په ځان پسې وتړله هغه په امن کې دی، او څوک چې بیت الله شریف ته ننوته هغه هم په امن دی. د دې نه وروسته بیا حضرت عباس رضی الله تعالی عنه حکم وکړ چې ابو سفیان دې د یو غونډۍ د پاسه کینول شي تر څو مکې ته له جنډو سره د ننوتو پر مهال د الله رب العزت لښکر په خپلو سترګو وویني او د اسلام جذبه، د اسلام عظمت او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د لښکر عظمت ورته معلوم شي او په خپلو سترګو یې وویني. کله چې به کومه قبیله له خپلې جنډې سره مکې مکرمې ته ننوته نو ابو سفیان به پوښتل چې دا څوک دی. حضرت عباس رضی الله تعالی عنه به ابو سفیان ته هره قبیله چې د هغه په سر کې به څوک ول او کومه جنډه به ورسره وه ابو سفیان ته ورپېژندله او ورمعرفي کوله به یې. په دې توګه ټولې قبیلې له خپلو جنډو سره یو په یو مکې مکرمې ته ننوتې. ابو سفیان به هم د هر یوې په اړه له حضرت عباس رضی الله تعالی عنه نه پوښتنه کوله او حضرت عباس رضی الله تعالی عنه به هره ډله حضرت ابو سفیان ته ورپېژندله او ورمعرفي، تر دې چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د مهاجرو او انصارو د شین رنګي بیرغ لرونکي لښکر سره تیر شو. هغوی ټول په زغرو کې پټ وو. ابو سفیان وپوښتل سبحان الله ای عباسه دا څوک دی؟ حضرت عباس رضی الله تعالی عنه ورته ویلې دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی چې د مهاجرو او انصارو په منځ کې روان دی. ابو سفیان وویل نن خو د دې لښکر مقابله هیڅوک نشي کولی. ای ابوالفضله ای عباسه نن دې وراره د یو لوی پاچا په څیر دی. عباس رضی الله تعالی عنه ورته ویل ابو سفیانه دا نبوت دی. ابو سفیان ورته ویلې هو همداسې ده، دا پاچایي نه ده، دا نبوت دی. د دې نه وروسته د انصارو جنډه د سعد بن عباده رضی الله تعالی عنه په لاس کې وه او هغه د دوی تر مخه تیریږي. دا به واورو خو د یوې دمې نه وروسته. ژوندون مې ستا کوڅو کې تېرېدلی جانانه کاشکې زه ستا کلیوال وای، جانانه کاشکې زه ستا کلیوال وای. قدرمنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. د انصارو جنډه د حضرت سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنه په لاس کې وه. حضرت سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنه چې ابو سفیان ولید نو د ابو سفیان تر مخه یې وویل نن د وینې تویېدنې ورځ ده. الله رب العزت نن د کعبې حرمت حلال کړی، نن به الله رب العزت قریش ذلیل کړي. دا یو اخطار ورکه ابو سفیان ته. ابو سفیان د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګ ته نږدې شو.
او ویې ویلې د الله رسوله تاسو واورېدل چې سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنه څه وویل؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وپوښتل چې سعد څه ویلي دي؟ نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وویل شول چې سعد داسې ویلې چې نن د وینې تویېدنې ورځ ده، الله رب العزت نن د کعبې حرمت حلال کړی، نن به الله رب العزت قریش ذلیل کړي. نو عثمان او عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنهما وفرمایل موږ ویریږو چې هغه په قریشو یرغل ونه کړي، یعنی سعد ابن عباده په قریشو یرغل ونه کړي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل نه، داسې نه ده لکه څنګه چې سعد وایي، بلکې نن د کعبې د درناوي ورځ ده او نن به الله رب العزت قریشو ته درناوی ور په برخه کړي، هغوی به د اسلام د مقدس دین دایرې ته داخل شي. بیا رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د حضرت سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنه له لاسه جنډه واخیسته او د هغه زوی قیس رضی الله تعالی عنه ته وسپارله. ګواکې په دې توګه دا خبره ثابته کړه چې جنډه اوس هم له حضرت سعد رضی الله تعالی عنه سره ده. د دې نه وروسته ابو سفیان د قریشو خوا ته ورغی او په لوړ غږ یې وویل ای قریشو، محمد صلی الله علیه وسلم له داسې یو لښکر سره راغلی چې تاسې د مقابلې او د مبارزې توان نه لرئ. نو څوک چې د ابو سفیان کور ته داخل شي هغه په امن کې دی. کله چې د ابو سفیان ښځې هندي د خپل د خاوند خولې نه دا خبره واورېدله نو هغه پورته شوه او ابو سفیان یې له پښو ونیوه او ویې ویل دا د کږو وږو پنډیو څښتن ووژنئ، دا خو د قوم ډیر بد سردار وښود، دا د قوم سرداري او د قوم مشري نشي کولی. دا هغه هنده وه چې د سید الشهدا حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه مبارک زیګر یې څیرلی و او د هغه لړمون یې خوړه. ابو سفیان وویل چې د هندې په خبرو باندې مه غولېږئ، تاسې د دې لښکر مقابله نشئ کولی. څوک چې زما کور ته داخل شي هغه ته امن دی. خلکو بیا ابو سفیان ته ابو سفیانه ستا پر حال افسوس دی، څومره خلک به ستا کور ته درننوځي، ټول قریش خو ستا په کور کې نه ځایږي. ابو سفیان وویلې چا چې په خپل ځان پسې د خپل کور دروازه پورې کړه هغه ته هم امن دی، او څوک چې بیت الله ته ننوت هغه ته هم امن دی. قریشو چې د ابو سفیان د خولې نه دا خبره واورېدله، څوک د ابو سفیان کور ته داخل شول، څوک بیت الله شریف ته داخل شول او چا د خپلو کورونو دروازې ځان پسې پورې کړې او بندې کړې. ابن عساکر له سعد بن عبد الثقفي نه روایت کوي چې هغه فرمایي د طائف او د حنین په ورځ مې ولیدل چې ابو سفیان د ابو یعلي په باغ کې ناست او خوراک یې کوه. ناڅاپه یو غشی راغی، د هغه په سترګه ورننوت او سترګه یې ورته راوویسته. ابو سفیان رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم خوا ته ورغی او ویل ای د الله رسوله، سترګه مې د الله په لاره کې له منځه ولاړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل ان شئت دعوت الله فرد عليك عينك وإن شئت فعين في الجنة. قال عين في الجنة. که غواړې له الله جل جلاله نه به درته دعا وغواړم او سترګه به دې بیرته روغه شي، او که دې خوښه وي نو په بدل کې به یې په جنت کې سترګه درکړی شي. ابو سفیان رضی الله تعالی عنه وفرمیل په جنت کې سترګه غواړم. نو په دې توګه ابو سفیان رضی الله تعالی عنه ته د جنت زیری ورکړی شو. د حنین په جګړه کې ګډون وکړه او په همدې جګړه کې 100 اوښان او 40 تولې سپین زر ترلاسه کړل. ابو سفیان رضی الله تعالی عنه د یرموک په جنگ کې د خپل زوی معاویه تر مشري لاندې برخه واخیسته. د جنگ پر مهال به ویل یا نصر الله اقترب، ای د الله رب العزت مرستې رانږدې شه. بیا د شهسوارانو په منځ کې ودرېد او وی ویل الله الله إنكم زادة العرب وأنصار الإسلام وإنهم زادة الروم وأنصار المشركين، اللهم هذا يومك فانزل نصرك على عبادك.
الله الله، تاسې د عربو دفاع کوونکي او د اسلام ملاتړ یاست، او هغوی د رومیانو دفاع کوونکي او د مشرکینو ملګري دي. ای الله، نن ستا له ورځو نه یوه ورځ ده، نو د خپلو بندګانو مرسته وکړه. عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه فرمایي د یرموک په ورځ مې ابو سفیان په داسې حال کې ولید چې کله به رومیان برلاسي شول نو هغه به ویل بس کړئ ای رومیانو، ای بني صفره، او کله به چې مسلمانان برلاسي شول نو ویل به نن به په رومیانو کې د یادونې وړ سړی بچ پاتې نشي، یعنې هغه به ټول وژل کیږي. د هغه ابو سفیان و چې د مشرکینو سردار و او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او د صحابه و کرامو مقابلې ته به تل ولاړ و. خو کله چې د هغه په زړه کې د محمد رسول الله مینه پیدا کیږي، کله چې د هغه په زړه کې د الله مینه پیدا کیږي، د دین او د اسلام مینه پیدا کیږي، بیا نو د مشرکینو په مقابل کې دریږي او د الله رب العزت نه په هغوی باندې د نصرت غوښتنه کوي، خپل ځان، خپل مال او خپل کورنۍ د الله په دین کې زاروي او فدا کوي. د دې وجې نه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته د هغه په ژوند کې د جنت زیری ورکوي. د هغه ابو سفیان دی چې د امیر المؤمنین سیدنا معاویه رضی الله تعالی عنه پلار دی. د هغه ابو سفیان دی چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خسر کیږي او د ده مبارکه لور په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ودیږي. ابو سفیان د روایتونو د اختلاف په نظر کې نیولو سره په 1 2 3 او یا 4 هجري کال کې د امیر المؤمنین حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه د خلافت په اوږدو کې وفات شو. عثمان رضی الله تعالی عنه د جنازې لمونځ ادا که او د یو بل روایت په اساس زوی معاویه رضی الله تعالی عنه د هغه جنازه وکړه او د وفات کېدو پر مهال عمر 88 کاله یا 93 کاله و. الله دې ترې راضي شي او الله رب العزت دې د هغه ځای جنت وګرځوي او الله رب العزت دې موږ ته هم توفیق راکړي چې د دې مبارکو اصحابو سیرتونه ولولو او یا یې په خلاصو غوږونو باندې واورو او د هغوی په نقش قدم باندې پل کېدو تر څو چې الله رب العزت موږ ته هم سرفرازي او کامیابي د دنیا او د آخرت را په برخه کړي. په همدې هیله قدرمنو اوریدونکو دا به زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوندم نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیابه اوسئ. زرغون مزار می سهر مازیګر لیدلی، مزار می سهر مازیګر لیدلی، ژوندون مې ستا کوڅو کې تېرېدلی، جانانه کاشکې زه ستا کلیوال وای، جانانه